به خپل په فیسبوک پیج باندې کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دا په څنګه اخلو. السلام علیکم. په سوشل میډیا باندې یو سوال ډیر زیات کیږي چې موږ به خپل په فیسبوک پیج باندې کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دا په څنګه اخلو. اکثر که تاسو کتلی وي څوک وایي زما 50,000 فالوور دي، څوک وایي زما 60,000 دي، څوک وایي زما 1 لک دي، څوک وایي زما 2 لکه دي او ماته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا نه دی ملاو شوی. نو دغه سیټ اپ چې دی دا به تاسو ته څنګه ملاویږي. نننۍ ویډیو کې درته زه خپله پرسنل تجربه ښیم چې ماته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی په دغه پیج باندې څنګه ملاو شوی دی. ټولو کې اول به تاسو داسې وکړئ چې تاسو په پیج باندې څومره کاپي رایټ ویډیوګانې چې دي هغه به تاسو ریموو کړئ. د پردۍ ویډیوګانې چې دي هغه به تاسو خپل په پیج باندې نه اپلوډ کوئ، نو تاسو کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا به تاسو ته ډیر زر ملاویږي. دویمه خبره دا ده چې تاسو به خپل 100% کم اوریجنل کنټینټ دی هغه به اپلوډ کوئ. د چا کنټینټ چې دی هغه به نه اپلوډ کوئ. ډیر کسان اکثر په مارکیټ کې کورسونه خرڅي، هغوی تاسو ته وایي تاسو په کاپي رایټ کنټینټ باندې کار کوئ. د فیسبوک نه علاوه تاسو د یوټیوب نه ویډیوګانې راخلئ، یا د چاینا اپلیکیشن نه راخلئ، یا د انسټاګرام نه راخلئ، یا د ټیک ټاک نه راخلئ او هغه تاسو خپل پیج ته اپلوډ کوئ. نو تاسو ته به کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. دا بالکل دروغ دی. هغه کنټینټ باندې به تاسو ته کنټینټ مونټایزیشن ملاویږي چې کوم 100% اوریجنل وي، تاسو جوړ کړی وي او تاسو ایډیټ کړی وي، تاسو اپلوډ کړی وي، نو هغې باندې به تاسو ته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی هغه به تاسو ته په 1 میاشت کې یا په 2 میاشتو کې دننه تاسو ته ملاویږي چې تاسو پیج باندې ښه ویوز راځي، ښه لایک راځي، ښه کمنټس راځي او تاسو انګیجمنټ چې وي هغه زیات وي، نو تاسو ته ډیر زر به کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ ملاویږي. اکثر به تاسو په فیسبوک باندې کتلی ځینې کسان چې دي دوی ریاکشن ویډیوګانې جوړي، خپل ویډیو یې لګولي او سایټ ته ورسره بل کس ویډیو لګولي او هغې باندې کمیونټي کوي. نو دغه شانتي ویډیوګانې باندې تاسو ته هم ډیر زر کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا ملاویدی شي، ځکه چې دا شارټ ویډیوګانې دې باندې انګیجمنټ ډیر زیات راځي، دې باندې لایک ویوز کمنټس هم ډیر زیات راځي. نو دغه شانتي پیج باندې تاسو ته میاشتې کې یا 2 میاشتو کې دننه تاسو ته سیټ اپ ملاویدی شي. نو دغه طریقه تاسو وکړئ، نو دې کې ډالر چې دی هغه هم ډیر زیات دي، دې باندې کمنټس لایک هم ډیر زیات راځي، انګیجمنټ هم زیات راځي. نو دې باندې تاسو ته کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی هغه په میاشتې کې یا په 2 میاشتو کې ملاویدی شي. نو دغه یو څو سټپ دي دا تاسو فالو کړئ، نو تاسو ته به هم کنټینټ مونټایزیشن سیټ اپ چې دی دا میلاو شي.